چې یا الله یا خو پاکستان په صحیح معنوں کې پاکستان کې قانون قرآن کې قانون حدیث د جناب محمد رسول الله کې او کدا نکیږي نو په وخت بیا پیرنګیانو تاواله کې بس دا قوم د دې اهل نه دی چې دا آزاد وي دا قوم د دې اهل دی چې دا ټول عمر غلام کو د دې ضمیر پلیت ته ذهنیت غلامانه ده یو بادشاه په لار روانو یو ملنګ ولیدا چې ملنګ ولیدا ډېر خسته و راویني و محل ته بوتلا خاوند شتاوي نه جی فقیر هم ز خیر غواړم مولا راوغخت بادشاه ځان ته په نکاح خسته خزا چې په نکاح کړه د شپې ورته بادشاه وی راځه ما سره روټه خوره دا ورته وی نه زه نه خورم هغه خیال کړی چې دا به شرمېږي ناوې ده یو ورځ چې بل ورځ چې بل ورځ چې بل ورځ چې میاشتې تېرې شوې ښځه د بادشاه سره یو ځای روټۍ نه خوري بادشاه سوچو کچھ دا کم ټیم خوري بیړه د دې غرکشه نهارې تېرئ یو ورځ د بادشاه روټۍ وخوړه ورته پټ چرته کېناست پټ نو دې روټۍ راواغسته او ټوکړې ټوکړې کړه او په تاخونو کې کېښوه او یو تاخ ته ودرېږي چې خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړي بل خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړي خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړي دا ټوکړې داسې راټولي کړي نو بیا ورته کیني او ویې خوري ځکه چې د دې فطرت داسې یو که نه ټول عمر خیر غوښته نو کا د بادشاہ کور ترالم فطرت بدل نشو اذا كانت تباع سوء اذا كانت تباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب فطرت چې د کم قوم ګندۍ کروڑونه ماشټران ورته ونیسه والله کې فطرت ټیک کې د دې قوم فطرت ګنده دی ذهنیت ګنده دی دی ترنه دا محسوس کړی نه دي چې مونږ یو آزاد قوم سار په دلاره تیریدو امرګری راته ویل لږ زو د مړي دوا ته دا وزیر اعظم صاحب تیریږي بیا روډ بند نشي چرته مال روډ بسوک بندای ویل مال پولیس خو دې نږدې راشي زمونږ موټر ته نږدې راشي چې روډ بند دی وزیر اعظم تیریږي چې زه د کلمې درته په دې سړک شیندم او کنه ته ډرایور ته چې ویل دا سړک د وزیر اعظم د پلار جیګیر دی چې بل څوک په نه تیریږي ودرېږي وزیر اعظم صاحب تیریږي ټیک به مونږ هم پیسو دی له روډ باندې او ما یعنی دله د لار صفایي او مونږ چې تیریږو نو صاحبه الله دې امان راکړي نو یو خورشکی دي چې د خدای قهر دی مړه کوم حکومت چې د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی هغه د څه علاج و دې شرمېدلو نه تپوسه کوي چې د رشکو نه سلنسر ویستې دي یو ټلار دی دا ولې ویستې وي بیا تیزه نه دي نو چې د رشکو د سلنسر علاج نشي کولی هغه هم څه ملکي چې دا اوس جاب ډاکټر چې پرون تا پاس کړی دی او ته د هغه علاج نشي کولی مړه تم څه حکومت یې کلرک بابو مزدور چې ته د هغه علاج نشي کولی تم څه حکومت علاج څه شی دی او خیم درته داسې نن راوځئ د دې بنګلو نه او په غریب کور کې کېنئ ټیک ده غریب کور کې کېنئ او دې قوم ته وښایئ چې زما کور ته غټه غوښه راوړه د ناغې په ورځ دال او ټیپر او سبزي راوړه چې زه یې خورم او دې غریبو سره په یو تالی ته کېنه او په یو تالی روټۍ ور سره خوراک شروع کا کچا په دې ملک اړتالو کو راشي دا ګیره مې په متیازو کله کوي اړتالونه خو ځکه کوي چې हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ما ته دې په مړه خېټه روټۍ نه ملاویږي زما بچی ته دې
په لسم کې داخله او په یو لسم کې داخله نه ملایږي او ستا بچی د امریکا او لندن ته ځي ستا د پلار ملک نه دی دغه هړتالونه به هم خلک کوي او دغه جلوسونه به هم کوي او دغه هر څه به خلک ته تراشه د دوی غوندې ژوند اختیار کا ته وګوره چې بیا څوک هړتال داسې نه ده بل چې ته ما وګورې چې دا د ملک وزیر دی گورنر دی صدر دی وزیر اعظم دی د ما په څو ورځې دا زموږ صدر صاحب هم کتلی په سایکل سور شوی و شرمې دنیا ته دته اوس وګوره په سایکل سور دی او د سپایانو غوندې ټوپۍ په سر ده فوټې په اخبار کې راغی چې صدر صاحب په سایکل سور دا قوم څو ورځې په دې دوکه